سلامونه وخت مو په خیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته خراخلاص د هند ښځینه کرکټ 19 کلنې د 20 ورځ نړیوال جام اتلولي وګټله او کریم جنت هم د ملي لوبډلې نوملړ ته اضافه شو او نوین الحق هم دویم مقام ته ورسېده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د هند ښځینه کرکټ 19 کلنې د 20 ورځ نړیوال جام اتلولي وګټله. د هند ښځینه کرکټ 19 کلنې لوبډلې د سویل افریقا په کوربتوب د 19 کلنو 20 ورځ نړیوال جام اتلولي وګټله. هند په پای لوبه کې انګلستان ته په زړه پوره ماته ورکړله. په دې لوبه کې هند توپ اچونکو زبردسته توپ اچونه وکړه ځکه چې دوی انګلستان ښځینه 19 کلنې لوبډلې یوازې په 8 منډو وزوه. په زړه پوره خبره دا ده چې د هند ښځینه لوبډله تر دې دمه هیڅکله د نړیوال جام پایلوبه د هدف په تعقیب سره نه وه ګټلې، نو بالاخره هند دغه ریکارډ مات. کریم جنت هم د ملي لوبډلې نوملړ ته اضافه شو. د افغانستان کرکټ بورډ ورمه ورځ د متحده عربي اماراتو د سفر او هلته به له یادې لوبډلې سره 3 نړیوالې 20 ورځې لوبې لپاره 22 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې کریم جنت ته پکې ځای نه و، خو اوس اضافه شوی دی. له 22 کسیز نوملړ سره په ټولنیزو رسنیو کې کریم جنت ته کمپاین پیل شو او له کرکټ بورډ شکایت کېدو چې ولې هغه په 22 کسیز نوملړ کې نه ده اخیستی دی. حال دا چې په د وروستیو کې ډېر ښه ځلېدلی دی. که حقیقت ته وکتل شي نو کریم جنت په کورني کرکټ کې د پام وړ کارکردګي وکړه چې نه یوازې ټورنمنټ غوره توپ وهونکی شو بلکې اغیزمن لوبغاړی هم وبلل شو. بلاخوا نوموړی د بنګلادیش پریمیر لیګ او تر هغې وړاندې د ابوظبي ټي10 لیګ کې ډېر ښه تمام شو او په پرله پسې توګه یې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه. خو په نړیوال کرکټ کې له کریم جنت سره قسمت یاري نه کوي. که څه هم هغه ته ډېر چانس ورکړل شوی و خو هیڅ ګټه یې ترې نه ده پوره کړې او پرله پسې ډول ناکام راځي. دا چې دا ځلې به څه کېږي وروسته به معلومه شي. او نوین الحق د دوبۍ نړیوال 20 ورځ لیګ سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په جدول کې د انګلستان کریس جوردن وروسته دویم مقام لري. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.